جی مورې بس درځم جی سینیټایزر شته دی او ماسک هم. مور پلار څومره لوی نعمت دی کنه، د هغوی له وجې یو تسلي وي چې څوک خو شته چې هر وخت ورسره ستاسو فکر وي، خو څه ذمهداري په موږ هم راځي. ښه یاره احتیاط ضروری دی. هیڅ نه کېږي یاره. دا ما ته لګېدی شي کومه نه چې شاید ما ته دومره خطره نه وي، خو دا زما مور پلار ته لګېدی شي چې هغوی لپاره دا ډیره خطرناکه خبره ده. د کرونا وایرس نه بچ کېدو لپاره همیشه خپل لاسونه تر 60 سکنډه په صابون وینځئ، د یو بل نه کم از کم 6 فوټه فاصله ساتئ او د لاس ملا وهلو نه ډډه وکړئ. د ټوخي یا ترنجي په وخت خپل سنگل خپل خولې نه ونیسئ یا خوله په ټیشو پټه کړئ او بیا دغه ټیشو سمدستي کچرې ډبې کې واچوئ او په صابون لاس ووینځئ. خپل حق ادا کړئ، خپل مور پلار او خاندان د کرونا وایرس نه بچ کړئ. دا به هم خیر خوا حکومت خیبر پختونخوا